په یو لرې غرني کلي کې یو سپین ږیری اوسېده چې نوم یې بابا نصرالله و. دا سړی د کلي د ټولو خلکو لپاره د عقل، مینې او انصاف نمونه ګڼل کېده. دی له خپلو دریو زامنو سره اوسېده: رحمت، نعمت او صداقت. کله چې بابا نصرالله ناروغ شو او پوه شو چې د دنیا نه د تل لپاره مخه نیسي، نو خپل درې زامن یې راوغوښتل. د دوی سترګې له اوښکو ډکې وې، خو بابا نصرالله ارام و. ده وویل: زما زامنو، زه ډېر څه ویلی شم، خو اوس به یوازې 3 خبرې درته وصیت کړم. که دا وساتئ، عزت، برکت او مینه به مو له لاسه ونه وځي. اول: په ورورولۍ کې غر واوسئ، غل نه. رحمت ته یې وکتل او ویې ویل: زویه، ورور ته کینه مه کوه، هغه غل مه ګڼه، د هغه روزي مه خوره. که دا وکړې نو ته به غر یې او که نه نو غل. دوهم: په خپلوۍ کې نر واوسئ، شیطان نه. نعمت ته یې وکتل: خپلوانو سره جنګ مه کوه، فتنه مه جوړوه، د ښځو خبرې د شر وسیله مه کوه. که ته نر یې نو خپلوان پیاوړي کوه، که شیطان شوې نو کور به دې له منځه لاړ شي. دریم: په ملګرتیا کې صادق واوسئ، منافق نه. صداقت ته یې لاس ونیوه او ویې ویل: زویه، ملګری لکه سیوری دی، خو که ته یې خنجر تر سیوري پټ کړې نو منافق یې. له ملګرو سره صادقه واوسه، که نه دښمن به شې. بابا نصرالله همدا 3 خبرې وکړې، سترګې یې پټې کړې او د تل لپاره لاړ. وروسته له هغې د ده 3 زامن د خپل پلار دا 3 خبرې لکه 1000 کلمې یادې وساتلې. دوی یو بل ته د غره غوندې ملاتړ شول. خپلوانو ته یې خیر ورساوه او ملګرو ته یې صداقت ورکړ. کله یې حیران و چې دا 3 ورونه دومره سره یو دي. چا ترې پوښتنه وکړه، هغوی به ویل: زموږ پلار 3 خبرې راته کړې وې، موږ یې تر مرګه نه هېروو. پایله: هر انسان ته دا 3 خبرې د ژوند اصول دي. په ورورولۍ کې غل مه اوسه، غر اوسه. په خپلوۍ کې شیطان مه اوسه، نر اوسه. په ملګرتیا کې منافق مه اوسه، صادق اوسه.